د څښتن تعالی په سپېڅلي نامه په دې ویډیو کې به موږ هغه او عمومي نقاط او ټکي چې د انتخاب په وخت کې زموږ لپاره اړین دي هغه به په دې ویډیو کې ورباندې وغږیږو. ډیری وخت لکه همدغه ځوان چې ګوري متوجه یاستئ دا بیچاره دومره حیران دی چې کوم یو وټاکي. زموږ زده کوونکي هم د رشتې یا هم د پوهنځي په ټاکنه کې ډیری وخت داسې حیران پاتې کیږي. نو پر همدې بنسټ یو څه ټکي باید په نظر کې ونیسو. امکان د دې شته دی چې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو خپل هغه پوهنځي چې د کانکور په ازموینه کې غواړو وټاکو یا یې انتخاب کړو له موږ سره به دغه نقطې او ټکي مرسته وکړي. ګورئ مخکې تر دې چې تاسې یوه رشته انتخاب کړئ، یو پوهنځی انتخاب یا یو پوهنتون انتخاب کړئ، تر هر څه تر دمخه تاسې د خپل سویه یا د خپلو زده کړو هغه اندازه ځان ته معلومه کړئ. ډېر زده کوونکي هغوی ازمایښتي کانکورونه ورکوي، ډېر زده کوونکو هغوی ته معلومات وي چې زه تر کومه بریده پورې نمرې اخیستلی شم د کانکور په ازموینه کې. نو دغه اندازه له تاسو سره مرسته کوي چې کومه رشته انتخاب کړئ. ګورئ مخکې تر دې چې تاسې یوه رشته وټاکئ د خپلې سویې سره سم لومړی د هغې کټګوري معلومه کړئ، لومړی د هغې ډلبندي معلومه کړئ. مثلا د مثال په توګه یې زه وایم زموږ ستاسو په هیواد کې طب او انجینري لوړه نمره لري. یو څه نور رشتې دي چې هغوی بیا تر ټولو ټیټه نمره غواړي، ولې یو څه رشتې دي چې هغوی منځنۍ نمرې غواړي. نو پر همدې بنسټ لومړی تاسې خپلې سویې ته وګورئ څومره مو درس ویلی دی، څومره نمرې په ازمایښتي کانکورونو کې اخیستلی شئ. تقریبا پر همغې بنسټ بیا تاسې لومړی هغه کټګوري معلومه کړئ چې تاسې باید کومه کټګورۍ کې انتخاب وکړئ. ځینې وخت کې داسې هم کېږي چې تاسې کولی شئ چې یو یا دوه انتخاب له لوړې کټګورۍ وکړئ، یو یا دوه انتخاب د منځنۍ کټګورۍ وکړئ، یو انتخاب یا دوه انتخاب له ټیټې کټګورۍ وکړئ. او البته دا د زده کوونکو هغه سویې ته فرق کوي، توپیر کوي. نو تاسې هم لومړی خپله سویه وګورئ بیا کټګوري انتخاب کړئ. همدارنګه تر دې چې وروسته مو چې کټګوري انتخاب کړله بیا رشتو په اړه باندې معلومات پیدا کړئ. مثلا کومه رشته ستاسې هغې سره مینه ده، کومه رشته مو خوښیږي. همدارنګه د نورو رشتو په اړه باندې دا خبره ولې کوم، موږ ډېر زده کوونکي دي هغوی لومړی رشته انتخاب کړي چې کله هغې ته بریالی سي په ډېر شوق او مینه یې انتخاب کړی وي، ولې چې کله ور بریالی سي یو کال دوه یې ولولي هغه مضامین چې په هغې کې لولي بیا د دوی په طبع باندې نه وي، نو بیا د هغې خپلې رشتې سره یې هغومره علاقه هم نه وي. نو دا خبره ځکه درته یادونه کوم چې مخکې تر دې چې تاسې ټاکنه وکړئ زموږ په ټولنه کې ډېر زده کوونکي هغوی یا د کورنۍ د غړو مني. مثلا هغه ورته وایي طب انتخابوي دا وایي ښه، چې کله طب انتخاب کې بیا په طبیعت نه وي، یا ورته وایي انجینري به انتخابوي هغه وایي ښه، بیا چې کله انجینري انتخاب کې اگر که ډېر زیات لایقه شاګردان او زده کوونکي موږ لرو پر دغه ډول باندې بیا وروسته له هغې رشتې سره علاقه نه وي، نو د هیڅ چا په خبرو پورې پسې هغومره مه ګرځېږئ. لومړی دا وګورئ چې تاسې خپل کوم کټګورۍ دپاره ستاسې سویه برابره ده. دوهم دا دی چې د رشتو په اړه باندې خپله معلومات پیدا کړئ. تاسې کولی شئ معلومات له نورو زده کړیالانو چې بریالي سوي دي، له دوستانو مو، له کورنۍ غړو مو، له استادانو مو، یا هم پوهنتون ته ولاړ شئ هلته له هغو پوهنځیو چې غواړئ انتخاب یې کړئ د هغوی له استادانو سره وګورئ، هغوی در سره همکاري کوي. یا مثلا کولی شئ د ګوګل له لارې یا د نورو لارو د ټولنیزو شبکو له لارو تاسې کولی شئ چې دغه معلومات پیدا کړئ. نو مخکې تر دې چې رشته مو له ځان سره انتخاب کړئ لومړی دا دی چې هغه رشتې په اړه باندې معلومات هم پیدا کړئ ترڅو په هغې کې کوم مضامین لوستل کېږي، آینده یې څه شی دی، وظیفه یې څه شی دی، دنده چېرته اجرا کولی سي. همدارنګه ځینې نورې پوښتنې چې له تاسې سره د رشتې په اړه پیدا کېږي هغه مخکې تر ټاکنې د یوې رشتې او څانګې هغه ځان لپاره معلوم کړي. همدارنګه تر دې وروسته چې تر ټولو مهمه او اړینه ده هغه دا دی چې هغه رشته او څانګه وټاکئ چې
هغه ستاسې خوښه ده. لکه مخکې مې چې درته یادونه وکړله، ځینې زده کوونکي د دوستانو ومني، ځینې زده کوونکي د کورنۍ د غړو ومني، او ځینې زده کوونکي هغوی د ټولنیزو عاداتو پر بنسټ یو ټاکنه کوي. مثلا څوک غواړي که نه غواړي، هر سړی طب ته تګ غواړي، هر سړی انجینري غواړي. نه، خپله مو څه شي سره مینه ده، څه شی مو خپله خوښیږي. ما درته وویل د هغه مضامینو په اړه معلومات پیدا کړئ چې په هغه رشته کې غواړئ ولولئ. که چیرې مو د هغه مضامین خوښېدل، هغه عمومي مضامین یې، مسلکي مضامین یې، هغه انتخاب کړئ. مهمه دا نه ده چې تاسې باید د نورو په خوښه ټاکنه وکړئ، یا تاسې باید هغه څه وټاکئ، هغه رشته او څانګه وټاکئ چې هغه ستاسې خوښه وي. بله نقطه دا ده چې زموږ ډېری زده کوونکو سره کېدلی شي دا پوښتنه وي چې یاره مثلا که دغه لوړ پوهنتون انتخاب کوم زما نمرې به کمیږي، ځکه یو تعداد شایعات د زده کوونکو ترمنځ ډېری وخت خپرېږي. البته دغه ټول شایعات لکه مخکې مو په تېره ویډیو کې هم وویل، بیا یې ووایم، ټول غلط دي. د هیڅ چا نمرې نه کمیږي او نه ورسره زیاتېږي. څوک له چا سره په دې ازموینه کې نه مرسته کولی شي. سیستم دی د امتحاناتو ملي کمیټې موږ مننه کوو، داسې یو سیستم یې رامنځته کړی دی چې د هیڅ چا حق پکې نه خوړل کېږي. نو تاسې هم بیا هم تکراروم، اول دا دی چې له ځانه سره مو وګورئ چې کومه رشته مو خوښېږي، په کومې سویې سره برابر یې، د هغې رشتې په اړه معلومات پیدا کړئ. بیا کولی شئ تاسې له دوستانو مشوره واخلئ، بیا د کورنۍ د غړو مشورې هم په نظر کې ونیسئ. په دغه ډول باندې تاسې باید معلومات وکړئ. همدارنګه مخکې تر دې چې انتخاب وکړئ، د هغوی د خپله لکه مخکې مې چې درته یادونه وکړه کټګوري معلومه کړئ چې کومې رشتې په لوړه کټګوري کې دي، کومې په ټیټه کې دي، چې بیا دا موږ سره په انتخاب کې چې عملاً یې په نورو ویډیوګانو کې ورباندې غږیږو، هلته بیا له موږ سره مرسته کوي. دا چې هلته باید انتخاب څنګه وشي، داخل د جریان د ازموینه کې د انتخاب په ورقه کې، په هغې باندې په راتلونکو ویډیوګانو کې په مفصل شکل باندې غږیږو. که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، افغان میډیکل اینډ ساینس لیکچرز له لارې دا زموږ د فیسبوک صفحه هم ده، یوټیوب چینل مو هم دی. کولی شئ له موږ سره مو ستونزې د واتساپ له لارې، د مسنجر له لارې، ایمیل له لارې، د هرې لارې کولی شئ چې مشکل مو له موږ سره شریک کړئ او موږ به انشاءالله درته رسیدګي کوو. مننه کوم ستاسې له پاملرنې.